السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ ټاپ ویډیوز سپیشل. مرګرو په نننۍ ویډیو کې موږ د سوشل میډیا لینکس په حوالې سره مرګرو خبرې کوو چې تاسو به خپل سوشل میډیا لینکس چې کوم دي مرګرو هغه به تاسو خپل یوټیوب چینل سره څنګه ایډ کوئ. مرګرو هغه غونډه طریقه ده په دې ویډیو کې ښیم، خو ویډیو به پوره ګورئ، ویډیو به هم لایک کوئ، چینل به هم سبسکرایب کوئ. او مرګرو سوشل میډیا لینکس اډ کېدو چې کومه طریقه ده مرګرو هغه ډیره اسانه ده. خو مرګرو لینکس په ترو چې کوم ویوز راځي مرګرو هغې څه منفي اثرات دي او څه مثبت اثرات دي. مرګرو هغه فایده یې څه ده او نقصان یې څه دی. مرګرو فایده یې دا ده چې تاسو فرض کړئ یوه ویډیو ده په هغې باندې یوټیوب نه 1000 ویوز راځي او سوشل میډیا باندې مرګرو تاسو سره فالوورز کسان ډیر دي نو هغې نه ویوز یوه راځي مرګرو، نو هغې څه فایده ده او څه نقصان دی. مرګرو که فرض که ویوز تاسو لینک په ترو فیسبوک نه یا انسټاګرام نه یا ټویټر نه راځي او هغه مختلف لوکیشن نه مرګرو نو هغې فایده بیا ډیره ده. مرګرو هغه بیا په ایکسټرنل سورس کې کاونټ کیږي او هغې چې کوم مختلف لوکیشن نه ویوز راځي نو مرګرو تاسو چینل ویډیو چې کوم ویوز دي هغه هم سیوا کیږي مرګرو او تاسو ویډیو بیا ډیره په مخکې تللی شي. او مرګرو اوس به تاسو سوچ کوئ چې یاره منفي اثرات یې څه دي. مرګرو منفي اثرات یې دا دي فرض که لینکس په ترو سوشل میډیا لینکس په ترو باندې تاسو چې کوم ویوز دي هغه د یو لوکیشن نه راځي مرګرو نو بیا هغې ډېر منفي اثرات دي. بیا یې تاسو چینل باندې هغې ډېر منفي اثرات غورځېږي که فرض که یو لوکیشن نه وي. مثال په طور زه واخلم کراچي او په کراچۍ کې مرګرو یو کلی دی یا یو شهر دی مرګرو او هغې کې یو چې کومه وای فای ده یا پی سي ده مرګرو هغې نه ویوز صرف راځي مرګرو او لینک په ترو راځي مرګرو یا 1500 ویوز هغې نه یو پی سي نه راځي مرګرو نو هغه بیا په چینل باندې منفي اثر غورځېږي او یوټیوب والا ته مرګرو دا پته لګي چې یاره دی دا ویوز چې کوم دي نو دا دی خپله سیوا کوي بار بار خپله ویډیو ګوري مرګرو نو بیا دا قسمه ویوز چې کوم دي مرګرو نو دا بیا چینل باندې ډېر منفي اثر غورځوي. او منفي اثر مرګرو دا هم غورځوي که فرض کړئ تاسو یو موبایل دی او په هغې باندې یوټیوب چینل دی او یوټیوب چینل پرې تاسو چلوئ او هغې چې کوم وای فای ده مرګرو هغه صرف او صرف نورو موبایلو سره هم کنیکټډ ده او وای فای یوټیوب چې کوم موبایل دی تاسو سره هغې نه نور موبایل کنیکټډ دي هغه انټرنیټ استعمالوي او هغه تا چې کوم ویډیوز دي مرګرو هغه ګوري نو مرګرو دا چې کوم دي نو مرګرو دا قسمه آی پی چې کومه وي نو مرګرو هغه یې وایي او په هغې باندې مرګرو یوټیوب والا ته پته لګي چې یاره دی خپل ویوز سیوا کوي او دا یو لوکیشن نه راځي مرګرو نو دا هم په چینل باندې ډېر منفي اثر غورځوي. مرګرو خپل موبایل سکرین طرف ته ځو او یوټیوب چینل سره به خپل سوشل میډیا لینکس چې کوم دي هغه به څنګه ایډ کوو نو مرګرو راځئ خپل موبایل سکرین طرف ته ځو. مرګرو موږ موبایل سکرین ته راغلي یو. اول زه تاسو ته ښیم چې تاسو خپل یوټیوب چینل کړئ کې مرګرو تاسو سره به دا قسمه انټرفیس راځي. دا قسمه انټرفیس راتلو نه بعد مو مرګرو تاسو خپل یوټیوب چینل کلاو کې یوټیوب چینل کلاوېدو نه بعد مرګرو زه تاسو ته اوس خپل چینل اباوټ سیکشن ښیم چې په دې کې مرګرو تاسو لیدی شئ چې سوشل میډیا وغیره چې کم لینکس دی مرګرو هغه پکې نشته او اوس دې نه بعد بیا زه تاسو ته ښیم مرګرو چې دې کې به لینک څنګه راځي. نو مرګرو بیا به تاسو کروم ته راشئ. کروم ته راتلو نه بعد به مرګرو تاسو ولیکئ وای ټي سټوډیو. وای ټي سټوډیو مرګرو چې تاسو څنګه ولیکئ هغې نه بعد به مرګرو بیا تاسو سره دا قسمه انټرفیس راځي. ټیک ده، دا قسمه انټرفیس راتلو نه بعد به مرګرو تاسو په وای ټي سټوډیو باندې کلیک وکړئ. په وای ټي سټوډیو چې مرګرو تاسو څنګه کلیک وکړئ نو اوس به تاسو سره یو نیو انټرفیس راځي. نیو انټرفیس مرګرو چې اوس راشي بیا زه تاسو ته ښیم نو مرګرو نیو انټرفیس به داسې راشي. دې انټرفیس راتلو نه بعد به مرګرو بیا تاسو دلته دا یو چې کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. پنسل په نښه مرګرو تاسو کلیک وکړئ. پنسل په نښه کلیک کېدو نه بعد به مرګرو بیا تاسو بیسیک انفو باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ.
په بیسیک انفو باندې مرګرو کلیک کېدو نه بعد به مرګرو بیا تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي. دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد به مرګرو بیا تاسو لاندې راشي ایډ لینک چې کوم دی مرګرو تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد به مرګرو بیا تاسو پیله دلته ولیکئ مرګرو سوشل میډیا چې کوم فرض که کوم لینکس په فرض که هغه کوئ فیسبوک هغه کوئ انسټاګرام ټویټر مرګرو چې څه هغه کوئ پیله به د هغې نوم ولیکئ. نو فرض که زه ولیکم انسټاګرام مرګرو مو ولیکل. بیا هغې نه بعد به مرګرو بیا زه دلته لینکس چې کوم دی مرګرو هغه ایډ کم. مرګرو ما لینک ایډ کړه ټیک ده. لینک ایډ کېدو نه بعد به مرګرو تاسو دلته فرست لینک ورکړئ ټیک ده. نو هغې نه بعد به مرګرو بیا تاسو راشئ پبلش باندې مرګرو تاسو به کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد به مرګرو دا به چینج شي. اوس مرګرو زه تاسو ته ښیم خپل یوټیوب چینل ته راځم او تاسو ته دوباره ښیم چې سوشل میډیا چې کوم لینک دی مرګرو هغه ایډ شوی دی او که نه. مرګرو تاسو کتلی شئ چې انسټاګرام چې کوم لینک و مرګرو هغه ایډ شوی دی. دا دی مرګرو هغه ایډ شوی دی. مرګرو دا ډېره اسانه طریقه ده او په دې طریقه تاسو هم خپل سوشل میډیا چې کوم لینکس دي مرګرو هغه ایډ کولی شئ او خپل ویوز هم په دې طریقه سیوا کولی شئ. مرګرو امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوې وي. په نوي ویډیو کې مرګرو ملاقات کیږي. د الله په امان.